شیرینه درانۍ چې د هغې نن سبا کوم کارونه شروع کړي دي، هغې په ټیک ټاک باندې د پیسو ګټلو دپاره کومه لاره اختیار کړې ده، د هغې ویډیو به تاسو سره شریکوم. نو تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ دوستانو. شیرینه درانۍ به هم تاسو ډېره ښه پېژنئ چې هغه یو مشهوره ټیک ټاکره ده او نور د هغې څه کار خو ځکه نشته چې د هغې داسې څه کارنامه یا داسې څه خاص عمل په سوشل میډیا باندې نشته چې هغې د ځوانانو د بیدارۍ دپاره کوم کردار ادا کړی وي، خو کوم کارونه چې دوی کوي صرف د پیسو ګټلو دپاره دوی دغه بې شرمي شروع کړې. نو که تاسو ویډیو کتل غواړئ تاسو سره هم دلته شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دا شیرینه درانۍ چې ده دا هم د افغانستان اوسېدونکې دی، یعنې افغانۍ ده، خو د لندن یا امریکا کې زندګي تېروي او د دې ټول کارونه داسې دي چې بالکل نه د خپل کلچر د افغانیت خیال ساتي، نه د پښتونولۍ خیال ساتي، نه د اسلام خیال ساتي، دوی د هېڅ خیال هم نه ساتي. دوی په سوشل میډیا باندې چې کله راځي ډانسونه هم کوي، بېهودګي هم کوي. خو اوس چې د کومې ویډیو خبره تاسو سره کوم نو دغه هم ډېره زیاته د افسوس وړ خبره ده چې پښتانه دومره بې ضمیره شول چې خپلې لورګانې رایستې دي او داسې بېهوده کارونه پرې کوي او بیا پلارانې په دې باندې شرمېږي هم نه. خو دا یوازې شیرینه درانۍ نه ده، د دې نه علاوه نور هم ډېرې دي. هم د دې پښتونخوا ډېرې زیاتې ښځې، ډېرې زیاتې جینکۍ چې هغوی د پیسو ګټلو دپاره هغه بې شرمیانې شروع کړي دي چې د هغې باره کې خبرو کولو باندې هم سړی سپک ښکاري. خو زه به دا ووایم چې پکار ده چې د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا یا پاکستان کوم حکومت چې دی هغه په دې ټیک ټاک باندې پابندي ولګوي. کم از کم کم خلک چې دا بهر کوي، یعنې کوم ټیک ټاک چې کوي نو په پاکستان کې به خلک د هغې نه محفوظ پاتې وي. پاکستان کې به خلک دغه ګندګي نه ګوري، د دې ځای خلک د دې ځای کول یا د دې ځای کوم ځوان نسل دی هغه به په دې بېهودګۍ باندې نه راوړي. په انډیا کې په دې څیز باندې سخته پابندي لګېدلې ده او ټیک ټاک د ډېرې مودې راهیسې هلته بین دی، یعنې بند دی. خو په پاکستان کې ځکه نه بندېږي چې دلته خلک په هره بېهودګۍ په هره 2 نمبرۍ باندې پیسې ګټي. نو موږ د حکومت نه خواست کوو چې دا اپلیکیشن دې دلته هم بند کړی شي چې د دې بېهودګۍ مخه ونیولی شي.